چې نن مونږ یو سرګردان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا رښتیا د رب رحمت محمده غمخور د ټول امت محمده رهنما او هم رهبر دی محمد رهنما او هم رهبر دی محمد په نبیانو کې سرور دی محمد محمده تا نظار شم ته د ټول امت سرداري محمد ستا نظار شم محمد ستا نظار شم ته د ټول امت سرداري را لېږلی دی دنیا ته لوی الله پروردګاري ډېر ښایسته ډېر ښکلی بسم الله الرحمن الرحیم د ستوري راډیو تلویزیون درنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو ته د مینې او محبت نه ډک سلامونه نیکې هیلې ښې او خوږې او پخې پیرزوینې وړاندې کوم تاسو ټول خبره سئ چې نن د ربیع الاول 12مه نیټه ده دا ورځ په اسلامي نړۍ کې د ډېرو زیاتو ارزښتونو او درنښتونو نه ډکه ده په دې ورځ باندې رحمتا للعالمین او محبوب رب العالمین حضرت محمد د دوه کونو سردار او د ټولو انبیاو سالار نړۍ ته راغلی دی د ستوري راډیو تلویزیون همیشه د پښتو د ادب فرهنګ او شاعرانه غونډو د کولو لپاره ځانګړي ترتیبات نیسي او په دې ډګر کې ډېر زیات او ښه پرمختګ کړی دی نو خبره دا وه چې نن زه د عزتمن او قدرمن ډاکټر صاحب بصیر بیدار ستوري نه د زړه له کومې مننه کوم چې د دې ورځې په احترام او درناوي یې هم یو ځانګړې ناسته او شاعرانه بنډار جوړ کړی چې زموږ د شعر او ادب د بنډارونو ښه او پوخ ښاغلی او منلی ملګری فضلالمولا تورکی چې همیشه په دغه مجلسونو کې د ستوري سره یو ځای او څنګ په څنګ فعالیتونه کوي او شاعران او ادیبان او لیکوالان راټولوي تورکي صاحب مشر ورور د زړه د حملې له وجې هغه په حق ورسېده او هغه د ورور لپاره د جنت او مغفرت غوښتنه کوو او دته او د فامیل ته دوستانو او نور خلکو ته موږ صبر جمیل غواړو عزتمن او قدرمن کاموي صاحب زه نه خواهش کوو چې خپل لیکلی نعت شریف واوروي او موږ خوشحاله کړي دا د عزتمن او قدرمن کاموي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د محترم استاد غم شریک صاحب نه په ډېرې مننې سره چې د دې نن ورځې د میلاد النبي په مناسبت په جوړې شوې مشاعرې کې موږ ته دعوت راکړو چې په دې مناسبت خپل یو نعت وړاندې کړو نعت شریف دی په رښتیا د رب رحمت محمده غمخور د ټول امت محمده مقام لوړ دی ستا په ټولو انبیاو مقام لوړ دی ستا په ټولو انبیاو ته څښتن د لوی عزت محمده پیرزوینې د په تا د الله ډېرې لوی مثال د صداقت محمده مننه نور نبیان به پیشوایان د یو قوم وو نور نبیان به پیشوایان د یو قوم وو ته د واړه انسانیت محمده او کائنات د ټول له فیضه برخمن دي سرچینه د سعادت محمده مننه او د کوثر د حوض ساقي چې په محشر د کوثر د حوض ساقي چې په محشر ته یو داسې شخصیت محمده ډېره مننه او مختار ده چې کاموي دي هم په تمه د کرم دی کاموي دي هم په تمه د کرم دی چې واقدار د شفاعت محمده ډېر ښه ډېر دا ښاغلی کاموي صاحب چې تاسو ته یې ډېر ښه او خوب نعت شریف واوروه نو په دې وخت کې زه د ګران او قدردان ډاکټر صاحب بیدار ستوري نه چې د خواهش ونه کوم هیله ونه کوم چې دا هم په خپل وار
خپل لیکلی نعت تاسې درنو اورېدونکو ته وړاندې کړي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په دې مبارک ورځ باندې به زه تاسو سره خپل یو نعت شریف شریک کړم. وایي محمده تا نظار شم ته د ټول امت سرداري. محمد ستا نظار شم محمده ستا نظار شم ته د ټول امت سرداري. را لېږلی دې دنیا ته لوی الله پروردګاري. ډېر ښایسته ډېر ښکلی او ستا نه مخکې جهالت و ژوندۍ لوڼه ښخېدلې. بېشکه ستا نه مخکې جهالت و ژوندۍ لوڼه ښخېدلې. ته چې راغلې رڼا راغله پیغمبر د کردګاري. دومره ښایسته ډېر ښه. ستا نه مخکې جهالت و ژوندۍ لوڼه ښخېدلې. ته چې راغلې رڼا راغله پیغمبر د کردګاري. او ستا په نور باندې روښانه دا نړۍ ټوله رڼا شوه. دا په نور باندې روښانه ستا په نور باندې روښانه دا نړۍ ټوله رڼا شوه. ته د وخت تورو تیارو ته روشني وي سپین سهار یې. ډېر ښایسته دی. او شفاعت دی د امت لا الله غوښتی په هر وخت دی. شفاعت دی د امت د الله غوښتی په هر وخت دی. ته نبي ته ولي ته د ټول امت غمخوار یې. شفاعت دی د امت د الله غوښتی په هر وخت دی. ته نبي ته ولي ته د ټول امت غمخوار یې. هم اولی هم آخری هم نازل پتا قرآن دی. هم اولی هم آخری هم نازل پتا قرآن دی. بیدار وای محمده ته د دوه کونو سرداري. بیدار وای هم اولی هم آخری هم نازل پتا قرآن دی. هم اولی هم آخری هم نازل پتا قرآن دی. بیدار وای محمده ته د دوه کونو سرداري. بیدار وای محمده ته د دوه کونو سرداري. صلی الله علیه وسلم. ښاغلو او منلو لیدونکو اورېدونکو به اوس تاسې په دې وخت کې زه محمد هاشم غم شریک خپل لیکلی نعت شریف تاسو ته واوروم. بسم الله الرحمن الرحیم. رهنما او هم رهبر دی محمد. رهنما او هم رهبر دی محمد. په نبیانو کې سرور دی محمد. دی سالار د بهترینو په ټولي کې. دی سالار د بهترینو په ټولو کې د بهترو نه بهتر دی محمد. دې کې هیڅ شک ته ځای نشته بې له شکه. دې کې هیڅ شک ته ځای نشته بې له شکه. دوست د الله اکبر دی محمد. جزاک الله. او لکه لمر د حقیقت داسې ځلیږي. لکه لمر دا حقیقت داسې ځلیږي. مبارک خیر البشر دی محمد. او ستایل شوی په یاسین او په طه دی. ستایل شوی په یاسین او په طه دی. جوړ زما د زړګي سر دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ستر معلم د حقیقت او د اخلاقو. ستر معلم د حقیقت او د اخلاقو. د نیکمرغه ژوند دفتر دی محمد. او پر راتلو یې نړۍ ټوله شوه روښانه. پر راتلو یې نړۍ ټوله شوه روښانه. د ښه ژوند په راز خبر دی محمد. او اولین او آخرین دی پیدا شوی. اولین او آخرین دی پیدا شوی. لوړ مقام ستر پیغمبر دی محمد. او رحمتا للعالمین ورته ویل کېږي. رحمتا للعالمین ورته ویل کېږي. ځلېدونکی لکه لمر دی محمد. او د امت خپل ستر غمخور او غم شریک دی. د امت خپل ستر غمخور او غم شریک دی. عالی جاه عالی نظر دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. په ډېر درنښت عزتمنو اوریدونکو د مشاعرې په دې برخه کې خپل یو بل خوږژبي شاعر اجمل افغان ته بلنه ورکوو چې په ترنم کې تاسو ته خپل لیکلی نعت شریف واوروي. دا دی عزتمن او قدرمن اجمل افغان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. او دی دنیا کې چې نن مونږ یو سرګردان خدایا
ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا په دې دنیا کې چې نن موږ یو سرګردان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا سحر چې پاسو تر ماښامه خپل کارونه کوو ډېر کمزورۍ سره موږ ستا عبادتونه کوو سحر چې پاسو تر ماښامه خپل کارونه کوو ډېر کمزورتیا سره موږ ستا عبادتونه کوو کړې مو خوشحاله په دې خپل دین او ایمان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا په دې دنیا کې چې نن موږ یو سرګردان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا په طریقو د خوږ نبي مونږه روان کړې ربا هر یو مشکل د زندګۍ راته آسان کړې ربا په طریقو د خوږ نبي مونږه روان کړې ربا هر یو مشکل د زندګۍ راته آسان کړې ربا بس بینوا نو کړې ته مونږ له خپل ځان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا په دې دنیا کې چې نن موږ یو سرګردان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا ډېر ګناهګاري وه په مونږ باندې رحم وکړې ستا بندګان یو زموږ زړونو باندې رحم وکړې ډېر ګناهګاري وه په مونږ باندې رحم وکړې ستا بندګان یو زموږ زړونو باندې رحم وکړې په استغفار باندې مو هر وخت کړې ګویان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا په دې دنیا کې چې نن موږ یو سرګردان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا غازي اجمل افغان له تا ځاني بخښنه غواړم د جهنم له اور نه زه درنه ساتنه غواړم غازي اجمل افغان له تا ځاني بخښنه غواړم د جهنم له اوره زه درنه ساتنه غواړم هېڅ د خپل ژوند په خوند پوه نشم زه نادان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا په دې دنیا کې چې نن موږ یو سرګردان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا ته مو هېر کړې ځکه ګرځو پریشان خدایا